د پیغمبر سره مینه الله سره مینه، الله سره مینه پیغمبر سره مینه ده. د پیغمبر سره بغض الله سره بغض دی، الله سره بغض پیغمبر سره بغض دی. نو صفا خبرې دي حدیثو کې راغلي. یو ځل حضرت عباس رضی الله عنه د حضور پاک تره د نبی علیه السلام له راغی، وی الله رسوله موږ سره خلک هغسې مینه نه کوي کومه چې پکار. حضور پاک منبر ته وخوت او څه وایي؟ وی چې چا عباس سره مینه وکړه فقد احبني، ما سره مینه وکړه. ومن آذاه فقد آذاني، که چا هغه ته نقصان او ضرر ورسو ما ته ضرر ورسو. ومن آذاني فقد آذى الله، چې چا زه خفه کړم خدای خفه کړ. تاسو ته پته نه چې عم الرجل سن و ابيه، تره د پلار په ځای. دغه رنګې فرمایي د حضرت فاطمې متعلق رضی الله تعالی عنها، چا چې دې سره مینه وکړه ما سره مینه وکړه، ما سره مینه وکړه الله سره مینه وکړه. ما سره بغض کوي الله سره بغض کوي، الله سره بغض کوي قریبه د یوشک ان اور کې به وغورځوي. حضور پاک د قرآن عملي نمونه شوه. دوه څیزونه شو زموږ دپاره، الله او رسول الله. څه شی شو؟ الله او رسول الله. دواړه به موږ ټینګ نیسو نو موږ به هله کامیابیږو، مقام ته به رسیږو. او که دې کې یو مو پرېښود نو کامیابي نشته. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، دویمه خبره ده. د الله تابعداري وکړئ او د پیغمبر مبارک. ولکم فی رسول الله اسوة حسنة، ستاسو دپاره حضور پاک نمونه ده، هغسې ځان جوړ کړه. او جی قرآن خو پیغمبر مبارک راوړی دی، خو د خدای کلام دی. او احادیث خو د رسول الله مبارک د خولې نه اوتې راهنما اصول دي چې د پیغمبر د نسب چا خیال ساتلی دی خدای مقام ورکړي. د یو مثال درکړو، زمونږ د دې دین په دې کتابونو کې یو ډېر لوی شخصیت تیر شوی دی، عبدالله ابن مبارک، امیر المؤمنین فی الحدیث ورته وایي. زمونږ چې څنګه د دې بادشاهۍ مشران دي دارنګې زمونږ د دین مشران هم شته. امیر المؤمنین فی الحدیث، امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث ہو، د حدیثو بادشاہ. دقسې عبدالله ابن مبارک د حدیثو بادشاہ، ډېر لوی محدث حسین، او زمونږ د دې ټولو صحاح سته او د دې محدثینو استادانو کې دی. لوی سړی. یو ځل یې خوب ولید، په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولید. رسول الله مبارک فرمایي من رآني فی المنام فقد رآني فإن الشیطان لا يتمثل بي، چې چا خوب کې زه ولیدم بس دا د یقین وکړي چې ما رښتیا لیدل کړي دي، شیطان زما په شکل نشي راتلی، دا یقیني وي، شک پکې نه. نو خوب کې حضور پاک مبارک ولید او ورته وایي وی عبدالله ابن مبارک کوفې ته لاړ شه، او په کوفه کې یو سړی دی، یو سوداګر دی، تاجر بهرام یې نوم دی، هغه ته زما سلام ووایه. دا بهرام فارسي لفظ دی. دی چې څنګه د خوب نه پاڅېده، شاګردان خو یې ډېرو، تپوس یې وکړه هلکه ما له معلومات والې په کوفه کې یو تاجر دی بهرام، زما ورسره کار دی، خو څوک یې پوه نه کړ چې دا خوب ما لیدلی دی. شاګردان وایي صاحب خو مشهور سړی دی، خو ډېر لوی تاجر دی، دنیا کې مشهور دی، خو تاسو هغه سره څه کوئ؟ وی ولې؟ وی خو مجوسي دی، د اور عبادت کوي. ده وی چې داسې کار دی چې کوفې ته تلل غواړي. او رسول الله مبارک ورته دویمه خبره څه کوي؟ او دا خوب درې ځله عبدالله ابن مبارک لیدلی دی، یو ځل هم نه. او دریم ځل ورته وایي حضور پاک وی کوفې ته لاړ شه، په بهرام زما سلام هم ووایه، او دا ورته ووایه چې جنت ته به ما سره یو ځای داخلېږي. ماشاءالله، جنت ته به ما سره یو ځای داخلېږي. ماشاءالله، دا داسې دی چې هغه دې نه لویه خبره بله نشته. نو چې دی راروان شو کوفې ته، نو هلته کې شاګردانو لوی استقبال یې وله وکړو، ولې دنیا ته پته وه چې دا خو ډېر لوی سړی دی. چې کوفې ته راورسېد، شاګردانو یې حضرت څنګه راغلی؟ وی یاره
ماله معلومات واخلی یو تاجر دی په کوفه کې بهرام یې نوم دی زما هغه سره څه کار دی یو بلکل شته دی صاحب ډېر لوی تاجر دی غټه منډی ده او ډېر لوی کاروبار یې دی خو صاحب اخو مجوسي دی مجوسیان د اور عبادت کوي بل نشته وی نو همدغه یو بس وي زما څه کار دی ورسره زه ملوېږم شاګردان هم دا خیال وکړو چې زه خو تجارت به کوي ورسره نو خلک خو کافرو سره هم تجارت کوي زه خبره نشته نو دا مونږ چې تاسو ته وایو چې اسرائیلو سره تجارت مه کوئ د یهودیانو شی مال دی شرن داسې نه شرن خو کافر سره هم تجارت کولی شي هغې کې یو غرض دی یا هغه بل ملک سره چې د حضور پاک خاکې جوړوي هالین د هغې شیدونه مال یا د قادیانانو مستوات مال د هغې مقصد دا دی چې دغه پیسه هغوی ستا د دین خلاف استعمالوي دغه پیسه هغوی د حضور پاک د ناموس خلاف استعمالوي نو په دې وجه نه خلک وایي چې مال یې دا څیزونه ورنه هسې خو د کافر سره شی اخیستي چین ته خلک نه دي چین کافران نه دي خلک د سودا کوي امریکا جاپان نه شی نه راځي اسرائیل دغه شی د مسلمان خلاف او قادیانان چې څومره پیسه ګټي نو هغه ټول د قادیانیت په خدمت کې د هغې په پیسه کې باقاعده د خپل قادیانیت حصه ده د هر چا په پیسه کې او هغوی لګیا دي هغه د اسلام او د حضور پاک د ناموس خلاف استعمالي ځکه موږ وایو به کوي وی صاحب دا خو مجوسي دی وی زما کار دی شاګردان وی زه ټیک شوه دا د ورسره تجارت به ورسره جوړوي څه شی باجي دی چې ورځو کې دی سینګ ورغی بهرام په خپل تخت ناست دی په خپله منډۍ کې چا ورته وی عبدالله ابن مبارک راغی وله راپاسې هغه نوم د عبدالله ابن مبارک خو نوم و که لوی سړی او دا کافر هم د ملا او د عالم قدر کوي زه د دوبۍ ته تلم یو کال نو هلته کې څه ملګري وو نو هغې وي دا دی د چکر در باندې ولګو یو دوکان دو درو ته یې بوتلو وي دا د هندوانو دوکانونه دي هلته هندوان سوداګان یاره هغه هندو به راغی د ما بیا دونه قدر وکړه که نه دونه قدر دونه عزت چې زه تاسو ته نشم کې به یې نولم چای به یې زر راوغوښته او ډېر قدر او تحفې تحایف به یې راکړل حالانکې و هندوان نو چې دی ورغې اوله بهرام راپاڅېد وی دا د عبدالله ابن مبارک دی ډېر په عزت یې کېنو چې د کېناستل وی بهرام تا سره زما ځان له یو څو خبرې هېڅ یو ته یو دی څوک نه ډېره ښه نو کوټې ته دننه شو بیا درته وایم چې شاګردان هم دا ګمان کوو چې څه شی بیالي یا به څه شی خرڅوي چې کوټې ته ننوتل عبدالله ابن مبارک د بهرام نه تپوس کوي وی بهرام زه راغلی یم خو تا نه یو تپوس کوم تا یو کار کړی دی ډېر د نیکۍ کار دی کړی دی او ما ته به هغه کار وایي وی عبدالله ابن مبارک زما څه نیکي ده زما خو دغه نیکي ده چې څو غریبانانې او څه شی پکاري خیراتي ورکړم چا باندې مې قرض پورې او نیشي راکولی ورته یې پرېږدم غریب یې ورسره ګزاره کوم دلته په خلکو ډوډۍ موډۍ خورم بس دا غریب ورسره مدد کوم وی نه دا وړې خبرې دي تا څه کار کړی دی خو تا ته معلوم دی چې څه کار دی خو زه راغلی یم دا به ما ته وایې وی عبدالله ابن مبارک یو کار مې کړی دی زه هغه کار فاش کول نه غواړم وی زما به تا سره دا وعده چې ستا په ژوند به دا راځي او که ستا د وفات نه پس وي نو بیا ټیک ده وی وعده ده وی یو دروازه بنده کړه وی قصه اوږده ده وی عبدالله ابن مبارک ما له خدای ډېر لوی مال راکړی دی دا چې تا ولیدل دا ټول زما مال دی او دا ټول اوخان انټرنیشنل ټریډ سنټر و دا یعنی بین الاقوامي تجارتي مرکز دا ټول خلک دلته راځي او شي اخلي او د اوخان دي او بار کېږي او څه ځي او څه راځي او تا ولیدل په سوونو نوکران دي څوک سامان بار کوي او څوک کوزوي او لګیا دي اخیستل زما دا نوکران کوي او دا خرڅول هم دوی کوي او پیسه ماله را روانه ده خو ډېره لویه پیسه ماله را روانه ده او زما مال شام ته او یمن ته او دنیا ملکونو ته ځي او خرڅېږي او د هغه ځای نه راځي او دا تا ولیدل چې دا منډۍ کې اوښان راځي کوزېږي او خرڅېږي زه څه نه یم خبر نوکران لګیا دي کار کوي ډېر لوی مال مې دی یو زوی مې دی دویم زوی مې هم نشته نو زما د زوی واده نو ما وی زه په دې زوی داسې ډوډۍ ورکوم چې داسې باڼو چا بادشاه هم نه وي ورکړی مال ډېر دی څه پې کوم او د زوی مې واده دی او صدقه پې کوم خیرات پې کوم
صدقه خو هر مذهب والا کوي. نو ما اعلان وکړه چې وروره ښځې دي او که ماشومان دي او که سړي دي ټول راځئ او د بهرام د دوی واده له ډوډۍ به خورئ. صدقه ده، هر خاص و عام دی راځي. ښځو له ځان له ځایونه مې مقرر کړ راتلې به او سړو له مې ځان له ماشومان تر دې حده پورې که خان دی که غریب دی ما ګفټونه هم تیار کړل چې کوم به غریب و ما به هغوی له جامې م ورکولې جوړې پیزار به مې م ورکاو نغدې پیسې به مې م ورکولې. څو ورځې دا ډوډۍ وچلېده خلکو ام خوړو یو یې مړه مې وړی بس پخلی کېږي او روان دی. او بلا ګفټونه مې خلکو له ورکړل. وی چې بلکل اخیری ورځ شوه د نوکرانو ته مې چې دا کوم لوښي دي دا م وړی دا م دې خلکو له ورکوې په خپله وړی. تر تالان مې کړل هر څه. وی د شپې نیمه شپه و ډېر زیات ستړی وم بالخانې ته وختم وده شو. نوکران هم ستړي و غریبانان وده شو. وی دې کې مې ور وډبېده. وی ډېر خفه شوم چې هلکه زه خو ستړی یم څو ورځو نه بې خوبه یم او چې ایله نن کوټې ته وختم دمه شم نو دا څوک ظالم دی چې ورې ووه. خو ما وی چې نوکران نه پاسو ما نه زیات ستړي دي زه په ناسته ستړی ما په کار ستړي دي هغوی وده دي راشه په خپله ورکوشه. وی چې ورکوشم او دروازه مې کوله وکړه د دروازې مخکې یو زنانه ولاړه ده یو جینۍ ده پیغله جینۍ ده پړونې تاو کړی دی. و چې دې جینۍ ته مې وکتل دې سره ډیوه ده او هغه ډیوه کې پړق پړق کېږي تیل ختمېدو والا دی او پړق پړق کوي مري. او دې جینۍ جامو ته چې مې وکتل جامې یې شلېدلې دي. پړونو ته مې وکتل پړونو ته یې ټوټې لګېدلې دي. چې پیزار ته مې وکتل شلېدلې دي ورپسې غریب یې پسې راښکې شي. وړه مې خفه شو خو خفه م شوم چې دا دونه په کمزورې ده غریبه او عجزه ده مسکینه ده جامې پړونې پیزار شکل مې څنګه راغلی خو ډېر سخت غوسه وم چې په دا نیمه شپه کې ته سله ما پسې راغلی. وایي ما ته وي بهرام خفه نه شې ته خو مې خوبه راپاڅوله. دا ډیوه مې راوړې ده او دې کې تیل خلاص شوي دي یو قاشوغه تیل ما ته په دې کې واچوه. او که ته وې په نیمه شپه تیلو پسې سله راغلی نو زما ماشومان بچي دي یتیمانان دي پلار یې مړ دی. هغه ماشومان اوږي دي ډېر زیاته نو لګیا دي جاړي چغې وایي په کوټه کې څوک یو خوا ټوپ او څوک بل خوا ټوپ ډېر زیات اوږي دي. نو دا ډیوه که مړه شوه نو یو بل ته ښکاري او ما ته هم ښکاري نو لږ ساعت تېرېږي. نو که دا مړه شوه نو نه به مینې نه به زینم نه به یو بل اینې. نو تاله راغلی یم د خدای خاطر وکړه ما ته یو قاشوغه تیل په دې ډیوه کې واچوه چې هغه ماشومان د لوږې ټړټقې وایي چې یو بل ته ښکاري. وایي چې دی وکړه نو زما پاره سر ته وخته غوسه شوم. وایي ما ورته تا نه تپوس کوم تا ته پته وه چې د بهرام د زوی واده دی زما د زوی واده دی ویاو. تا ته پته وه چې ما اعلان کړی چې هر خاص و عام دی راشي ډوډۍ دې وخوري ویاو. تا ته پته وه چې ما وی ښځې دې مړه شي ماشومان دې مړه شي ډوډۍ دې وخوري ویاو. تا ته پته وه چې ما وی یوم سې ویاو. تا ته پته وه چې ما ګفټونه هم خلکو له ورکول وی او بیا ولې رانلې چې بچي دې لوږي اوږې دي او په کوټه کې تړقېږي. د خدای نیکبخت دی پیزار ته دې وګوره شلېدلې کړی ځان پسې راکاږي شلېدلې کېړی ځان پسې راکاږي جوړ جاب کېړی در کړی وې پړونې مې در کړو جامې بچو له به دې ورکړو ځان سره به دې اوړې وا بچي به دې ماړه کړو ته څنګه وې ته چې خبر وې بیا هم رانلې. وې د جنۍ وجاړل. وی ما ته بهرام په ما په زخمونو مالګې مه دوړوه یو قاشوغه تیل واچوه مهرباني وکړه چې ځم. بس ما ته هر څه پته وه نیم راغلی ولې نیم راغلی بس دا زما د خدای مسله ده. خو مهرباني وکړه ته یو ښه سړی یې او مالداره مې نیمه شپه کې راغلی ما خدای خاطر وکړه یو قاشوغه تیل واچوه دا ډیوه مري چې د بچو له زر ځان ورسوم یوازې مې یتیمانان په کور کې پرېښي دي. وی لږ مې غوسه نرمه شوه چې څه وجه ده کېدای شي چا شړلي چا نه پرېښي دا چا ولې داسې کړي دي. وی ما ورته چې ښه ټیک شوه تیل اچوم خو ال وایه چې ته ولې نیم راغلی. وی دی بیا په سلګو سلګو جړل. وی ما ته چې بهرام د خدای خاطر وکړه هله ماشومان مې مري چغې وایي ماشومان جاړي د لوږې د لاسه په خېټه درد دی د خدای خاطر وکړه یو قاشوغه تیل واچوه ما ملټوه بس که ته نه راکړې چې د بل چا دروازه ووهم غریب محتاج یم هله واچوله ورته. د دې جړا ته مې وکتل په سر مې ورته لاس راښ که بچې ډېر تیل خو ما به په دې پوهې چې ته ولې نه راغلی او تیل ډېر در کوم هر څه در کوم چا شړلی نه
ولې بیا نه راغلی بچي دی وی بهرام نه مې پرېږدې ما نه هل به وی وی بهرام زه ښه خبر وم خاوند مې مړ دی بچي مې یتیمانان دي وږي دي زه ځکه نه یم راغلی ته ما پېژنې چې زه څوک یم نه زه د رسول الله مبارک نوسی یم سید دی زما خاوند سید و زما بچي سیدان دي د حضور پاک نوسی دي او زمونږ نیکه اعلان کړی دی چې زما بچي به صدقې نه خوري او تا خو صدقه او خیرات کړی مونږ باندې بندې دي صدقې زما نیکه دا اعلان کړی زما بچي به صدقه نه خوري خیرات به نه خوري تو خیرات کړی ځکه زه نه یم راغلی وی چې دا مې واورېدل زړه مې یو ټکه وکړه وی بس لاړم نوکران مې راپاڅول او ښه بوجۍ مې ډکه کړه د خوراک او د جامو او د پیزار او د هر څه نوکران وی څه پکې مې راوچتی کې وی مونږ وړو وی نه زه وړم زه د دې راز نه فاش کوم د دې جزې بوجۍ مې په اوږه کړه خوراک هر څه مې پکې واچول دا مخکې را زه ورپسې ډیوه مې ورته راتېرې ډکه کړه یو خراب کچه غوندې کور و په هغې وردن نه شو بهرام وی عبدالله ابن مبارک چې وردن نه شو هغه منظر د کتو نو وی د ماشومانو په دې کور کې ټوپونه وال ای بچې ای مورې د لوږې مړه شو ای مورې ته چاته تلې مونږ د چاته پرېښودو یو هلته خېټې له زور ورکوي په خېټه مې درد دی ای مورې مړ شو بل ماشوم هلته چغې وی ای مورې مړ شم په خېټه مې درد دی ای مورې مړ شو ډیوه مې کېښوده وی مور ورته وی چې بچې لږ صبر وکړې بهرام کاکا دله خوراک راوړه او بچې دا صدقه نه ده ښه دی دله تحفه راوړه هدیه ورته وی ډالۍ دله راوړه وی ما زر هغه خوراک ماشومانو ته کېښود او ډیوه مې ورته کېښوده او ښه جامې پیزار مې ورته یوړه یا ماشومان مور ته وی چې مورې بهرام کاکا په دې نیمه شپه مونږ له خوراک راوړه یو دوا ورته نه کوو وی مور ورته وی چې بچې وکې ورته دوا ماشومانو لاس اوچت کړ څه وی یا الله دې بهرام کاکا جي په نیمه شپه مونږ له خوراک راوړه مونږ ډېر اوږي یو الله یو سوال درنه کوو پروردګاره خدایا دا بهرام کاکا جي زمونږ د نیکه سره یو ځای جنت ته بوځه الله زمونږ نیکه سره یو ځای جنت ته بوځه وی دقه یو کار مې کړی دی بل ما داسې څه نیکي نه ده کړې عبدالله ابن مبارک ورته بهرام مبارک دې شي د هغه ماشومانو بچو د هغه پوټینو لاسونو دعا الله قبوله کړې ده عبدالله ابن مبارک تا ته څه پته ده وی 3 شپې مې پرله پسې حضور پاک په خوب کې ولید او ما ته کوفې ته لاړ شه او بهرام باندې زما سلام ووایه او دا ورته واوروه چې تا باندې زما سلامي او جنت ته به ته ما سره یو ځای داخلېږي زما ورور په دې خبره د ما یو سوچ دپاره دا خبره وکړه دا یو مجوسي دی او دا زمونږ د دین مسله ده چې د کافر عمل چې ایمان ورسره نه د خدای په نزد د ماشي د وزر برابر قیمت نه لري اعمالهم کسراب بقیع يحسبه الظمآن ماء اس فائدہ بنی قرآن شریف کے اللہ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا دنیا کې خدای کافر له دې ښه عمل د وجې نه سفیدې معدې لږې ډېرې ورکوي خو د خدای په نس په آخرت کې اس درجه نه لري لیکن یو مجوسی دی او د پیغمبر مبارک د نسب او د رشتې خیال ساتي الله څه کوي هغه مجوسی چې عبدالله ابن مبارک وي چې حضور پاک در باندې سلام ویلی او چې ما سره به یو ځای جنت ته ځي مجوسی عبدالله ابن مبارک لاس را دې خوا کا لاس یې ولونی وي ما ته ایمان ښایه اقا ځای کلمې شهادت وي رب العالمین مسلمان او چې بیا راغې اعلان یې وکړه خپلو بچو ته لوڼو ته او زوی ته او خپل ټول نوکرانو ته وی ما سره به نن هغه انسان ډیوټي کوي چې هغه مسلمان یا ایمان راوړی یا په مخ هم ښځه به مسلمانان ځان سره نوکران کړم په یو ژبه چې څومره رشته داران و څومره نوکران و خدای په یو ژبه مسلمانان کړم د چا خیال وساته د حضور پاک د نسب اوس راځو ضروري خبرې له اوس راځم نسب ډېر قیمتي شی
ډېر قیمتي. او بیا د پیغمبر مبارک نسب، الله اکبر، الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه. حضور پاک فرمایي حسن او حسین به په جنت کې د ځوانانو سرداران، او فاطمه سیدة نساء اهل الجنه، فاطمه به د جنت د ښځو سرداره وي. نسب خو یې څه کوي؟ امهات المؤمنین. یو ځل حضرت عایشه صدیقه او فاطمه رضی الله تعالی عنهما یو بل سره گپ شپ لګو. د هغوی به څه گپ شپ و؟ دی ته گپ شپ وایي. فاطمه ورته وایي عایشې ته زما د بابا هغه بیبي وي چې تا سره ډېره مینه وه، تا سره نورې ټولې کونډې کړې وې او ته یې پېغله کړې. عایشې ستا دومره مرتبه ده چې قرآن کې خدای ستا متعلق آیتونه نازل کړي دي. قرآن کې الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم. الله وایي امهات المؤمنین لهم مغفرة. الله وایي دا بخل شوي خلق دی، دی له به الله د عزت خوراکونه قیامت کې ورکوي، جنت کې به ورکوي. امهات المؤمنین لوی خلق دی، د مسلمانانو میندې. ستا صفت قرآن کې راغی، ستا پلار صدیق و ته صدیقه. نو عایشې ستا په غېږ کې د ما د بابا نسا وتې ده، ستا په کوټه کې د ما بابا دفن شوی دی. وګورې عایشې زم څوک یم ښه، زم د حضور پاک د غوښې ټوکړی یم، زه یم د جنت د ښځو سرداره جوړه کړې. زما بچي به په اوږو سورېدل او ډېره مینه یې ورسره کول. عایشه صدیقه ورته فاطمې ته خو د حضور پاک ډېره خوښه وې، او ما ته یاد دي چې ته به رالې تا ته به ودرېد او په سر به یې ښکل کړې، او ستا بچي به راتلل په دې غېږ کې به ورته ختېدل او په دې اوږو به یې کېناستېدل. تا سره ډېره زیاته مینه وه. عایشه به هم جنت ته ځې فاطمې، زه به هم جنت ته ځم. خو چې ته جنت ته لاړه شې نو په جنت کې به تا د حضرت علي صاحب ګوته نیولې، هغه سره به چکرې لګې، ځکه خاوند سره بنده ګرځي، او ما به په جنت کې د محمد مصطفی ګوته نیولې، هغه سره به ګرځم صلی الله علیه وسلم. نسب خو ډېر لوی شی دی. نسب نه علاوه بیبیانې د کوم مقام او مرتبې خاوندان دي، لیکن د قرآن رتبه او مرتبه دا ډېره زیاته اوچته ده، ډېره زیاته اوچته ده. دا د بیبیانو متعلق چې الله حکم کوي، او دا د نبی علیه السلام د ماشومانو بچو متعلق چې ذکر کېږي، دا مونږ ته پیغمبر مبارک او قرآن ښودلی شوي. قرآن ډېر لوی د مرتبې خاوند. ترکت فیکم الثقلین، دوه څیزونه مې پرېښودي دي، یو قرآن دی و عترتي، یو زما بچي اولاد دی. د دغې قرآن له برکت نه، د دې قرآن ابو لهب پیژنې د حضور پاک ترو هو که نه؟ قرآن باندې ایمان راونهړه. قرآن کې ورته الله خیره کوي، تبت یدا ابي لهب وتب. ابو طالب پیژنې؟ څوک هلکه ووایه د حضور پاک ترو څونه خدمت یې د نبي علیه السلام کړی دی. یاره دلته زما عقل کار پرېږدي، بس طالبانو ته یې ګوتې بس دې کې مه وهئ. دومره خدمت یې د پیغمبر مبارک کړی دی چې مور راوړې به دونه خدمت ونه کړي. د مکې کافر کله راغلل ابو طالب له، او ورته ویې دارواره دې بس باقي پوهې که موږ سره مذاکرات دې وکړي. څه مذاکرات؟ دی د خپل دین چلی اوسه پورې م نه پرېښود، اوسه ته غږ نه کوو، ځه دی د خپل دین چلی، خو زمونږ خدایانو پسې بد دی نه وی. بس نبی ابو طالب پوه شو چې کار که خیري سمې خوري. ابو جهل او عتبه او شیبه او دا ټول ناست دي، او ابو طالب مشر و، خلکو به یې قدر کو، سنجیده سړی و. حضور پاک یې راوغوښته، ورته یې بچې دا قوم مشران راغلي دي، دوی سره جوړه وکړه. بچې اوس د قوم مقابله زم نشم کوی، تنګ شوی یم، ټول قوم یو خوا دي ته بل خوا، قوم مقابله ما ته هم ګرانه ده، دوی سره څه مذاکرات وکړه. او مذاکرات اسان دي، دي ستا دین باندې مخکې خو یې نه پرېښودې، بیت الله ته راځه منځونه هم کوه، ملګري دین ستا راځي، هېڅ ته نه وایي، خپل دین چلوه، د دعوت هم چلوه، خو د دې د خدایانو بد به نه وی، د دې اصنامو بوتانو د دې بد مه وایه، د دې خدایان. رسول الله مبارک پوه شو چې دقه یو مې په مخ د ځمکه ډاډ و کاکاجي و غم رانه جوړله. د رسول الله مبارک په سترګو کې اوښکې وبهېدې. ابو طالب وی ولې څومره عزت در کوي بچې،
بس رسول الله مبارک سترګو کې اوښکې وښې دی وایي بابا کاکا که د یو لاس کې مې نور کېدي او په بله کې مې سپومی کېدي قسم په خدای که د خپلې خبرې نه واړم زما ذاتي خبره ده چې زه مذاکرات وکړم په پټي جنګ خو نه دی په سیاست جنګ خو نه دی د خدای الله پیغمبر چې الله څه ویه به کوم بس که قوم نه ته تنګې نو کاکاجي خفه کېږم هېڅ فکر نشته تا نه ګیله نه کوم بس ته قوم نه مجبوره زه او زما الله زه او زما الله الله به ما نه ضایع کوي الله به ما نه ضایع کوي جنګ دوی سره نه کوم یو څپېړه مې وی دی او کاکاجي هېڅ فکر مه کوه تا نه ګیله نشته درنه لاړم خو چې رسول الله مبارک روان شو ابو طالب اواز ورکړ بچې دلته ودرېږه ته څه وایې چې زه به دې پرېږدم پرېږدم سوال نه پیدا کېږي چې دا بری نه یې پرې شوی تا ته څوک نږدې کېدی نه شي د دوی لاس خلاص دا ده ټول لګیا اوسه خپل کار کو ډاډه کوه څوک بغنه درته در نږدې نه کي حتی اؤسد فی التراب دفینا تر څو چې خاورو کې نه یم ښخ شوی ولقد علمت بأن دین محمد من خیر ادیان البریة دینا ما ته ښه پته ده چې د محمد دین په ټولو دینونو کې رښتونی دین دی لیکن ایمان نو لاړ ختم رسول الله مبارک نه چا تپوس وکړه ابو طالب خو تا نه تاوېده راتاوېده څه فایده ورته ورسئ وی او څه شی دی وی ارمان که زه نه وې که نه نو دوزخ ویښ کې به پروت و ځکه حق ورته معلوم و بینلی نه دی خو زما د برکت نه دونه فایده به ورته میلی وي چې د جهنم په یو چپه کې به خپو ته به اوري نور وجود کې به نی او ابه دومره ګرمي چې دماغ به یې خوټ کېږي ایمان نشته هېڅ فایده نه ورکوي نسب سره قرآن دی او په قرآن ایمان دی فایده ورکوي نسب سره ایمان نشته هېڅ فایده نه ورکوي د نوح علیه السلام بچي ته وګوره د لوط علیه السلام ښځې ته وګوره دا مثالونه موږ ته پراته دي د ابراهیم علیه السلام پلار ته وګوره اذ قال ابیه آزر هغه ته وګوره نو بنیاد څه شی دی جناب قرآن شریف قرآن سره بلال تعلق ونیو حضرت بلال سلمان ذی فارس و بلال ذی حبش و صہیب ازرو ذی خاک مکہ ابی جہل انچ بلعجب است سلمان د فارس نه راغی صہیب د روم نه راغی بلال د حبشې نه راغی او د مکې د خاورې نه ابو جهل پیدا دی عجیبه خبره ده هغه بلال چې قرآن سره تعلق دی رسول الله مبارک سره تعلق دی چې کله نبی علیہ السلام مبارک راځي د معراج نه وی بلال څه کار دې کړی دی چې کله کلما دخلت الجنه یو ځله چې کله جنت ته تلم په ویښه یا په خوب کې سمیت خشخشتک امامي ما د خپل ځان نه مخکې ستا د پیزار کشار اورېدلی یو ځل ورته وي بلال ستا د جنت ښځه مې لیدلې ده یو محل و ډېر مزېدار او د هغې محل خوا کې یو وله بېدل او یو جنۍ وه یو خشته خوره و هغې پې اودس کو او چې په مخ به یې لپه واچوله هغه اوبه به لکه ملغلرو لاندې وغورځېدې ما وی دا محل د چا دی دی د حضرت عمر هم لیدي دی رضی الله عنه د حضرت بلال او دا ښځه څوک ته وی جبریل علیه السلام یې په خپله ترې تپوس وکړه چې ورغلم مې ته څوک یې او دا محل د چا دی وی دا ستا یو امتي دی بلال دا د هغه دپاره دا محل جوړ شوی دی ته څوک یې زه هم د هغه په انتظار شپې ورځې راړم نو حضور پاک ورته ووایي او عمر ته مې عمر وي ستا د جنت کور مې ولیده ویړه کې مې رالل چې ورننه وځم خو ستا غیرت را مخکې شو نو بیا وردننه نه شو نو د خوشحالۍ نه یې وجړل ابېکا غر زه په تا غیرت کوم حضرت خباب قرآن او پیغمبر سره تعلق ونیو کوم ځای ته ورسېد ابو جهل د مکې دی عتبه د مکې دی شیبه د مکې دی ابو طالب د پیغمبر تره دی ابو لهب د پیغمبر تره دی قرآن او پیغمبر یې پرېښول لاړ د و جهنم خشاک بنیاد دوه څیزونه شو قرآن کلام الله کلام الرسول او فقه فقه څه شی دی ائمه اربعه او څلور امامانو د قرآن و سنت نه مسلې راایستې موږ ته اسانه کړې دی فقه څه نوی شی نه دی دا د قرآن و سنت نه راښکلې شوې مسلې دي موږ ته اسانه ده سبا سړی بازار ته ځي او سوجي بالي او غوړي بالي او خشاک به بلی او الوا به جوړی یا به تې پیکه جوړه شي او یا به تې خوږه جوړه شي
یا به ترې غوړي ووړي او یا نه. دا داسې مثال دی د فقې د مسایلو لکه پلیټ کې د څوک الوکي دي، مسایل پلیټ کې پراته دي. زمارونو که کامیابي غواړئ قرآن سره او پیغمبر سره تعلق جوړ کړئ. زما قسم په خدای دا کامیابۍ لاره ده. او که د قرآن او د پیغمبر نه په بل طرف لاړئ ګمراهي ده. دین هغه دی چې د قرآن تابعداري وکړي، دین هغه دی چې د مبارک پیغمبر تابعداري وکړي. بس څومره ژوند به زمونږ تېر شوي او څونه به پاتې لاړ ژوند لاړ ختم. موږ ته څه پته لګي چې موږ به کله پې ورځو. زه چې د په لاره ځم او دا جنازه روانې د دې ملګرو ته یې ورغې غریب پې ورغی، څه به پته لګي چې د سره به څه کېږي په خبر کې. سا به زموږ نه څنګه وځي پته شته تاسو ته چې څنګه به وځي؟ پته شته؟ هېڅ پته نشته. که نیکي مو کړې او نیک عمله یو داسې به سا وځي زما ستا نه لکه چې غنه د چا د خپې نه وباسئ. خوند کوي سړي له خوند ورکوي چې کله وځي، یا د مشت نه او څاڅکي اوبه دي، او چې خطرناک او ظالم سړی وي او د قرآن دشمن دی او د پیغمبر دشمن دی او د پیغمبر د ناموس دشمن دی او د مدرسې او د ګیرې او د پټکي دشمن دی او د مولا دشمن دی او د خدای دشمن دی، هغه نه به سا څنګه وځي؟ الله اکبر. قرآن کې الله تعالی فرمایي چې کله ساتې وځي که نه هلته نه به چغې جوړې شي، هلته به اوازونه جوړ شي. اوهو دمګرې راولې بابا مري، هله بچې مري، هله چا به څوک راولې، هله ژبې لاندې ګولی ورته کېدی. ویقولو مراق څنګه دی قرآن شریف کې مراق. څو دمګرې شته چې راولو بابا مري؟ دغه سخت وخت دی چې دا ستا زوی او ستا مخکې دې سا وځي او ستا پلار یې او ستا مخکې دې سا وځي او ستا ښځه یې او ستا مخکې دې سا وځي او ستا ورور یې او ستا مخکې دې سا وځي. دا خطرناک وخت دی، سخت وخت دی. مراق دمګرې راولې شابه چغې جوړې کړې موټر راولې هله 2211 دې کسرې هغه ته ټلیفون وکړې هله دا ګاونډ کې چې ته وګورې موټر شابه ورور مې مړ شو که نه شابه ساتې وځي هله شابه چې هسپتال ته ورسو چا سره ګولی شته چې بې لاندې کېدو. اسوي الله وظن انه الفراق. الظن ها هنا بمعنى اليقين. اغوي اسوي اے بابا درنه لاړم ما بخاو ما بخلي، بابا لاړم ما بخاو ما بخلي، بابا وی بچې ما بخاو ما بخلي، ښځه وی سړیه بس ما وبخه درنه لاړم، او خاون یې ښځې ما بس زیاتې کړي ما بخه ما بخلي. وظن انه الفراق. کور ته ګوري خو اوس په مې سترګې پټې شي دا پاتې شو، دا ایسی پاتې شو، دا بنګله خو ما پرون جوړه کړه دا پاتې شو. او یو ځل چې یو سړی د کوره ووت په کومه دروازه بیا واپس راغلی جنازه چې لاړه شي. وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق. په ټوکړی وتړي. او زه بله معنا کومه دا پنډۍ یو بل پورې مږي وایي مورې ډېره سخته ده سا وتل مړ شومه، وایي سړیه مړ شو مړه شومه، وایي بچې سا خو ډېره په سخته وځي. والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. د قرآن په نقطه ځان پوه کړئ. الى ربك يومئذ المساق. سوق یو اوښانو نه مخکې ګډو چیلو نه مخکې رواني قاید ورته وایي، یو د ګډو چیلو نه وروسته رواني چوکه ورسره وي هغه ته سایق وایي، سایق شاته چیز مساق. چوکه به یې ورته نیولي دې روح ته وځه شبه دی به دې تختی په دا رګونو کې او دا چوکه به یې نیولي وځه شبه ډېرې مزې دې په دنیا کې کړې دي. نیکي څه وایي؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضیة مرضیه فادخلي فی عبادي وادخلي جنتي. جنت به ورته وښي دی له ورځه. او چې بدعمله یي بدعمله په زور به ترې سا راکاږي، چوکه به ورته نیولې دی روح ته. رسول الله مبارک فرمایي روح به دې تختی په دا رګونو کې په زور به راکاږي. او داسې مثال یې ورکوي لکه سسپال چې سور کې او په یخو په ګرمو مالوچو په یخو په مالوچو کې کېدې په لمدو مالوچو کې راکاږي او دا لوخړې کوي، داسې به دا روح له په دا رګونو کې راکاږي. قسم د رسول الله مبارک فرمایي قرطبي لیکلي دي په تذکره کې چې دا روح راوباسي د بدعمله سړي د رګونو ټوکړې او غوښې ورسره بار راوځي. آسانې خبرې دي. نن دلته په فیسبوک مولا هغه داسې اور مدرسہ داس ہے، دی مدرسوں تا ساجت ہے، یہ توڑے ہیں اپنا ہی بناتے ہیں. من کو چتا دو نوی چی اسکول توڑے ہیں اپنا ہی بناتے ہیں.
او د ګیرو ته او د پټکو ته او د مولیانو ته فلان فلان خدای نه ویریږي. تاسو ته نه وایم، شکر دی تاسو صالحان او دینداره خلک تاسو ته نه وایم، خدای نه یاره پړه کې پیدا کې بچې آخرت له روان یو. د نوجوان کول ته وایم بچې قبر ته روان یو، بچې لوی سفر هم په سر دی، لوی چقړې په سر را روان دي. پام کوئ پام کوئ، د خدای دشمني مه کوئ. مولا تا ته خدای ښیي، مولا پتا پیغمبر پیجنی، مولا تا باندې جنت پیجنی، مولا تا ته عقیده ښیي، حافظ تا بچو ته قرآن ښیي، قاري ستا د بچو د قرآن خدمت کوي. نو ته چې دوی ته سپک ګورې دا د قرآن او د دین سره دشمني کوي. خدای چې د چا خوښي قرآن به خوښي کنه، د خدای کلام دی. خدای چې د چا خوښي د خدای پیغمبر به خوښي کنه سه. او چې خدای او رسول د چا خوښي د خدای قرآن او د پیغمبر د دین مینه به کوي. عالمان په سر وګرځوئ، ځان نه یادوم